حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت په بیاناتو کې داغي د یو عظیم معجزه د معراج میں بیان شروع کړل. دو جمعې مې وې نن هغه واقعات د ذکر کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج سره متعلق پیښ دي چې سی ولیدل او څومره سات کې لاړ او راغی او په خلکو د دې ساسر وشو. زمانونو معراجونه ګورې ډېر شوي دي. بعضې منامي معراجونه دي، یعنی په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تللی دې نه څوک انکار نشي کولی او دا په احادیثو کې ثابت دي. جنت هم په خوب کې لیدلی دی، په خوب کې دوزخونه هم لیدلی دي. زمون علما د دې نه په منامي معراج تعبیر کوي، ځکه چې زمون خوب او د حضور پاک په خوب کې ډېر لوی فرق دی. زمون خوب کله شیطانی وي او کله رحمانی د الله د طرف نه، او د حضور پاک خوب شیطانی نشي کېدی. یو ځل نبی علیہ السلام مبارک فرمایل وی هر انسان سره یو شیطان دی قرین، څوک هم اخلاص نه دی. نو رسول الله مبارک نه چاته پوسو کا معاک قرین تا سره شتا ویوشتا ولیکن ذکر ذات اسلم محفوظ ما ته نقصان نشي رسول. حضور پاک خدای پاک د شیطان د اثراتو نه محفوظ ساتلی، د نفس او د خواهشاتو نفسانیه او چې خراب خواهشات دي د هغې نه خدای پاک محفوظ ساتلی. نو په خوب کې چې کله سړی خراب خوبونه ویني نو یا شیطان د ده په دماغو کې دا غلط څیزونه ورچوي، د هغې نه حضور پاک محفوظ دی. یا بعضې وخت کې نفسانی خواهشات د انسان په سړي غالبي، حدیث النفس هغه د خواهشات و اثرات شپې ته دته مخکې کېږي، د هغې نه حضور پاک محفوظ دی. د دې وجې نه زموږ علما لیکي وي د پیغمبر خوب وحی وي، وحی زمون خوب باندې یقین نشي کولی، او د پیغمبر خوب یقیني وي د الله د طرف نه، هغه وحی وي باقاعده. زمون خوب او د پیغمبر خوب کې دویم فرق څه دی؟ مونږ چې وده شو زمونږ دماغ او زړه د یو بل نه غافل شي، او د پیغمبر خوب کې دننه زړه او دماغ د یو بل نه غافل نی. د دې وجه نه چې مونږ وده شو زمونږ په خوب اودس ماتېږي او د پیغمبر په خوب باندې اودس هم نه ماتېږي. نو زما وروڼو منامي یعنې د خوب معراجونه هم ګڼ دي. او دا چې کم قرآن شریف کې الله اشاره وکړه چې ما کوم آیت درته وې، دا یقظتن یعنی د ویښې برتلل دی او د ویښې معراج دی. دا په احادیثو متواتره او ثابت دی. دې نه انکار چې څوک کوي د ایمان نه به خلاصي، بلکل تللی دی چې دا قرآن ویلی دی. بیت المقدس د قرآن نص قطعي وي او د بیت المقدس نه بر اسمانونو ته او بیا د ځمکې اسمانونو په منځ کې او بیا بره سیر و تفریح چې کوم څه یې لیدلی دي، صرف دونه اختلاف پکې شته چې عایشه بیبي وایي دا روح په بنیاد تللی دی، جسد دلته، او نو ابن مسعود هم وایي، او نور علما وایي جسد او روح دواړه تللی دي. خو تلو کې اختلاف نشته، یا صرف د روح تل یا د جسد او د روح د دواړو. او چې څوک وایي جسد روح دواړه نه دي تللی، دا دروغ وایي، دا د ایمان نه خارج دی. بیا څومره سات کې حضور پاک لاړ. قرآن شریف کې الله فرمایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. نو زمونږ دا طالبان خو هر قسمه سوال کوي چې اسرا هم دې ته وایي چې د شپې تلل دي، د شپې یې بوتلی دي، نو بیا د لیلن څه ضرورت؟ وی دا تنوین د تنکیر او تقلیل د پاره دی، یعنی د شپې په ډېره لږه عیسه کې الله پاک په حضور پاک دا ټول کمالات لیدلی دي. او دا لوی سفر چې 2 جمعې ما درته مختصر نه وایي، کتابونه پرې ډک دي، دا لږه عیسه کې څومره عیسه کې
رسول الله مبارک فرمایي چې زه روانېدم او د بسترې نه پاسېدم چې واپس رالم زما بستره هغسې ګرمه ولا یخه شوې نه وه او چې تلم نو دروازه مې کولاو کړه نو پخوا به کړی والا زنځیر و که نه دروازو ته به خلق واچه کړو نه به جوړو نو زنځیر مې کولاو که چې مې ښکته راوغورځو نو زنځیر لقي که نه نو څونه ساعت لقي زنځیر ډېر لږ وخت یې خو درونې زر په ځای ودرېږي وی چې را زنځیر مې راوغورځه په ړقېدو شو چې زه لاړم او واپس رالم زنځیر هغسې ړقېدل او درېدلې نو دومره لږ ساعت کې دې ته معجزه وایي ته به دا دومره لږ ساعت کې خو سړی 2 قدم هم نشي اخیستی په دې دومره لږ ساعت کې به څنګه ځي دې ته معجزه وایي معجزه وایي دې ته چې د پیغمبر نه یا د پیغمبر مخکې د هغه د منشا مطابق داسې یو کار صادر شي چې هغه د عقل نه بالاتر یې عقل یې نه مني د عادت نه بالاتر یې عادت کې هم څوک نه مني هغې ته معجزه وایي لکه د مار خبرې کول مار خو خبرې چا سره نه کوي رسول الله مبارک سره یې کړي دي اوسې خبرې کول اوسې خو خبرې نه شي کولی حضور پاک سره خبرې کړي دې ته معجزه وایي د معجزاتو منکر چې یو سړی وي معجزه سر نه منم نه شته نه ګورې دا کافر دی یو خاص معجزه یو سړی نه مني علما ورته فاسق وایي همغه معجزه چې قرآن کې ثابت وي د هغې نه چې انکار کوي بیا کافر دی لیکن من مکمل چې وایي معجزه څه ته وایي زه خو معجزه بالکل سر نه منم نه نو دا بیا دا جزئیات زمون طالبان پې پوهېږي دا دومره ډیر دي په طریقه د مابه الاشتراک د دې نه حکم بیا متواتر حکم راوځي او طالبان وي د متواتر منکر دا کافر یې وایي لږ ساعت کې نو چې واپس راغی نو لومبي اتفاق ته ګوره ابوجهل خدای والې په مخه ورغی چې بار راووت د کور نه نو ابوجهل خو به ملنډې کولې ټوکې ټقالې به یې کولې هلکه وي څه ناشنا خو دې نن نه دي ویلی څه ناشنا د سره شته کې نشته یو ډېره ناشنا وی څه دي وی بیګا په لږ ساعت کې الله پاک بیت المقدس ته بوتلم د بیت المقدس نه اسمانونو ته لاړم د الله ملاقات وشو جنتونه دوزخونه مې ولیدل او په لږ ساعت کې واپس راغلی وی ښه وی خلکو مخکې به ووې وی بلکل د هغه مطلب دا و چې دا بس خبره مې لاندې کړه ځکه دا د چې عقل خو نه اخلي نو چې کمې ملګري دي هغه به هم ترې رسته شي نو ابوجهل د مکې ټول اشراف او قریش او مشران کشران راشي وي نن ناشنا قصه وایي ای راغونډ کړل نو حضور پاک ته وی دوی ته په خپله ووایه الله بعضې وخت کې د کافر نم د دین کار اخلي ان الله یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر حضور پاک وی کله د فاجر سړي په ذریعه هم دین الله مضبوطی نو ابوجهل خو کافر و لیکن که پیغمبر علیه السلام خلکو ته وی چې راشئ راغونډ شئ او زه بېګا معراج ته تلیم نو څوک به موله نور راغلی ترې خپل ملګري به راغلي و پردي به نه راتلل و چې ابوجهل و مفتو کې جلسه ورته جوړه شوه دنیا راله ورته کېناسته مفتو کې خدای جلسه جوړه کړه ټول کافره چې څه خبر ده ابوجهل ولا مونږ غواړي وی دوی ته قصه وکړه رسول الله مبارک اول نه اخره پورې ټوله قصه ورته وکړه چې قصه وکړه دی په سوال شروع کا ابوجهل وی بیت المقدس ته تللی وی مونږ د یو څو تپوسونه کوو د بیت المقدس د جومات دروازه کم خوا ده هغه خلک یې راوستل چې چا د بیت المقدس سفر کړی ښار څنګه دی د ښار شکل څنګه دی جومات د ښار نه کم طرف ته دی دا تپوسونه یې وکړل رسول الله مبارک وی حیران شوم چې خدای اوس زه خو د شپې تلیم هغه زمانه کې بلفونه نو بجلی نه وې مسله د شپې تلیم او لږ ساعت مې جومات کې تیر کړی جومات په دروازه نه نوتم او راوتم د جومات نه تلیم اسمان ته نو ما ته ښار څه معلوم دی چې ښار کم طرف ته دی او جومات کم خوا اوس یو سړی که تاسو راځئ دی جومات ته ګوره دروازې راځئ او تاسو په دې جومات کې ګنټه یوه نیمه تېروئ او بیا ځئ او څوک دنه دا تپوس وکړي چې د جومات څونه بیمان دي نو ته وایې چې خدای ما خو بیمانو ته نه دي کتل د جومات څو دروازې دي نو ته وایې چې خدای ما خو دروازو شمېر له نه یم تللی جومات کې څو صفه دي نو ته وایې چې یاره ما خو پکې واقعي 10-12 جمعې مونځ وکړو ما خو صفونه نه دي شمېرلی تاسو په خبره پوهېږئ که نه ښه د دې جومات نه دې خوا څونه کلې دی
د کلي څونه جوماتونه دي خدای مونږ ته څه خبر یو مونږ خو جومات ته رالو منځو کو ولاړو نو پیغمبر علیه السلام ته وایي د جومات څو دروازې دي خدای ما خدا نه دي شمېرل پخوا یو وکیل و د یو ښځې باندې چا کور نیولی کوټه نو د هغه ښځې مقابل چې هغه چاته کوټه نیولې وه د هغه وکیل و پخوا به د وکیلانو هم پټکې قولې به په سر ولې دا وکیل قوله په سر وه پټکې نو چې جج ته مخامخ شو نو هغه وکیل د هغه ښځې نه تپوس کا وی ترورې دا کوټه ستا ده وی یو وی تا جوړه کړې ده وی ما جوړه کړې ده چې په ګیلکار مې جوړه کړې ده او زما ده وی د دې کوټې څو لړه دي دا څه ورته وایي لرګي برګې څو نه دي ښځې وی خدای اوس خو ما کوټه جوړه کړې ده په خپله نه په ګیلکار ما خو برګې نه دي شمېرلې او وکیل زبردست وکیلان خو پوینټونه نیسي که نه اوس به پته ولري که برګې تا ته معلومې چې دومره دي لاړې نو ستا به او که برګې ولاړې درته نه معلوم نو ترورې په پردیشي دعوه مه کوه او ترورم وکیله نه وه خو د وکیلانو نه زیاته وه وی د دې کوټې څو لاړې دي څو برګې دي هغه ښځه دی وکیل ته وی وکیل صاحب وی دا کوټه خو په یو ځل ما جوړه کړې ده او په ګیلکار مې جوړه کړې ده او ورننوتې مو دې ظالم رانه نیولې ده ما ته خو یې لاړې نه دي معلوم لرګي خو تا نه یو تپوس کومه ما یو ځل کوټه جوړه کړه ته چې دا پټکې وې هر سهار یې وې ماښام یې روانې او بیا سهار وې ماښام یې روانې ستا د دې پټکي څو لړه دي بس په بوهتل وکیل بس وکیل نه خوله پورې نه راوتښتېده نه که نه وکیل صاحب زه ما یو ځل کوټه جوړه کړې ده هم په خپل لاس نه د ګیلکار په لاس او ته پټکې هر سهار په خپل لاس وې او ماښام یې سپړې ما ته ووایه څو وله دي وایه شابه نو وکیل جج ورپورې وخاندل خلکو وکیل وایي چې ما ته خو د دې ولونه نه دي معلوم ګوره چې کوم شي ته چا توجه وي هغه شی ورته معلومي چې کوم شي ته څوک توجه ورنه کړي هغه شی ورته نه معلوم نو وکیل صاحب پټکې تاوه اوس موږ هم پټکي تاوه خو موږ ورته دې ته توجه نشته چې دوه لړه دي که درې دي که څو وله دي نو ښځې ورته وي وکیل صاحب په ارام کښېنه په دې معنی کوټه مه نیسه ما خو یو ځل جوړه کړه ما خو توجه نه ده کړې ورته چې څو لرګي ده او څو پرې راغلي دي تا ته خپل پټکي لړونه معلوم نو رسول الله مبارک هم دغه ځای کې پریشانه دی چې خدای پاک او زه څه جواب ورکړم زه خو دې له نوم تللی چې دروازې وله وشمېرم یا د کم طرف ته دی او د ښار کم مخامخ دی او څنګه دی او څنګه دی اوس که وایم چې ما ته نه دي معلوم راپورې ټول لاسونه پړقوي ځکه چې ټول کافران اکثر پکې ناست دي او که وایم چې معلوم دی نو زه خو نه یم خبر رب العالمین د پیغمبر مدد هر ځای کې کړی دی د دین مدد رب العالمین کوي ته د الله سره د دین مدد برګرتیا کوه هېڅ چارې به د خدای پاک رسوا نه کړي دا قانون دی دا قاعده ده چې کم چا کې اخلاص یو په اخلاص یو سړی پاسېدلی دی او د دین کار یې کړی دی الله ګوټ په ګوټ قدم په قدم سترګې رپولو سره د هغه مدد کړی دی ولې دین خو د الله دی مونږ خو صرف څوکیداران یو د څوکیدار د کور مالک مدد کوي که نه کوي څوکیدار ورته وایي چې د غله راځي نو کور مالک ورته وایي ورېږه جرنده دله غټه راوړم ورېږه ټوپک دله راوړم هلکه ټوپک کالتوس وګوره ګوری څه نه چې تا زاړي او یخشي وي او ډز نه کوي نو څوکیداري خو څوکیدار کوي خو د کور خو د مالک دی نو مالک یې پوره خیال د څوکیدار ساتي دقه رنګې پیغمبران د پیغمبرانو نه پس د هغې وارثان عالمان د دین څوکیداران دي دین د الله دی نو الله د دې خیال ساتي خو چې دا خبره وشوه څنګه نو حضرت جبریل علیہ السلام راغی ورکوه جواب کم ځای نه ورکوم وی بس ته جواب ورکوه موږ درته سسټم سمو ټول حضور پاک فرمایي د بیت المقدس جومات او ښار یې غونډ راوړو او د جبل ابي قبیس ته پاسه یې راته کېښود دی به تپوس کوم ما به جواب ورکوم جومات څو دروازې ما به مخامخ لیده دومره څو کړکۍ دومره کم طرف ته دی خوا اخوا حیران شو هغوی خلق هم حیران شو چې دی خو واقعي لږ ساعت له تللی دی او پوره اطلاعات را کوي تپوس کوي وی زمونږ قافله چې تلې وه شام ته په ته خو به په لاره تلې که نه قافله دې لیدلې ده خدای اوس یو سړی په لاره ځي په براق ځي د قافلې نه څه خبره رسول الله مبارک ورته وی او ستاسو یو قافله وه او چې زه تلم نو زما براق نه هغه اوښ د هغې ویرېده نو ټوپ یې کړې او په ځمکه را پرېوت خپۍ ماته شوه
او پلان کی دی کې چې قافله مړه چې تاسو ته وکړي بل قافله وا هغه روانه وا چې تلو کې یا راتلو کې دا غوی نه یو اوخ رک شوی خړ اوخ اته رک شوی ورپسې ګرځیدل او د چهارشنبې پر ورځ د انور پریوتو نه مخکې به هغه رارسېږي تاسو ته وکړي چې خړ اوخ د پلان کې دی که رک شوی که نه رک شوی او چهارشنبې پر ورځ 3 ورځې پس چهارشنبې د ورځې نه مخکې به دلته رارسېږي او بله قافله مې ولیده ورته ودرېدم نو پلان کې سړی و زمونږ د کلي زمونږ د محلې نو هغه سره په اوښ باندې ناست و جام کې اوبه وې نو ما ته هغه اوبه راواغېستې مې وڅښلې جام مې ورته تش واپس کېښود تپوس ته وکړې اوبې څه شوې اوس چې څه موده تېره شوه هغه یو قافله م راله دي ته تپوس وکړه هلکه پلانکي ځای کې ستاسو نه اوښ چېرته خپه ماته شوې وه یاره وي سم روان و او وي ناګانه شپه و اوښ ټوپ کړې ویارېده او په ځمکه را پرېوته او خپه یې ماته شوه اقا نخا اقا ټیم هغه ځای وخو چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ښودلی بل چې راله قافله هلکه پلانکي تا باندې اوښ کې جام کې څه اوبه موبه وې وی ولې یاره وی ما سره په اوښ باندې په جام په لوښي کې اوبه وې او په رسۍ مې لوښي تړلی و چې توی نه شي وی چې اوبو ته مې اجت و چې لوښي ته مې وکتل اوبه پکې نه وې ما وی توی شوې به یې نو قطع وچوه پړې وچو یا خدای اوبه توی شوې م نه دي لاندې ځای وچ دی او مسکلې م نه دي او تړلې م لوښي چا پرانستې م نه دی نو دا څنګه د اوبه شوې رسول الله مبارک وسلم لکه ما ته نه اوس کلیږي او ما پته وه چې کومې ورته وښوله لیکن یوه خبره دا وشوه چې کومې قافلې ورته یاده کړې وه چې خړ اوښ تې روک دی او د چهارشنبې پر ورځ نور پرېوتو نه مخکې به رارسېږي لیټ شوه چې لیټ شو نو خلکو هم وی چې بس ګوره که نه ده خو وی چې چهارشنبې پر ورځ به رارسېږي نور پرېوتو نه مخکې او خبره خو راونه رسېده حضور پاک سره م غم شو چې غم شو فکر شو نو او را روانه وه خو لیټ شوه یا الله ما بې واده کېږم الله ما خو دوی ته ویلو چې را خرڅېږي به الله نور ودراوه معجزه حبس الشمس الله نور ودراوه تر هغې پورې دا نور رفتار غلې کرو کا چې تر څو پورې دا قافله نی را رسېدلې او دا خبره لږه ستاسو ذهن به اخلي انشاءالله خو د مضبوطوالي دپاره زرقاني د موطا شارح دی هغه په مضبوط سند نقل کړې ده دا واقع مضبوط سند سره هغه لیکلې ده دا سند د حسن د درجې دی او نور اسانید یې شته سندونه یې شته الله وی ډېره ښه ده نور ته وی په ارام صبر وکې هغې پورې به نه ډوبېږي چې تر څو قافله نی را رسېدلې نور پرېواته نه مخکې قافله مکې ته راورسېده هغې نه پس نور لاړو پرېوته او چې تپوس یې وکړه تاسو نه چې ته اوښ او پلان کې دی کې هغه خړ اوښ موږ نه روک شوی و هغې پسې ګرځېدو بیا مو را پیدا کړي زمانونو دا علامې دا ټولې نښې رسول الله مبارک دې خلکو ته بیان کړې لیکن سره د هغې څه وایي وایي ته ساحرې جادوګرې دا ستا سحر او دا ستا جادو دی د چا په زړه چې د هغې به په خپله وي قلوبنا غلفن زمونږ زړه په پردو کې بند دی هغې خو به دا د ټوکو نه وې چې که ته هر څه وی زمونږ زړه ته نه رسېږي زمونږ زړه جرنده دی بند دی لیکن خبرې ټیک وه ختم الله علی قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة او دا خدای پاک ظلم نه دی کړی چې په دوی مهر وو دا د دوی د ګناه د وجې دا مهر جوړ شوی دی ګناه دې وکړه د خدای تور کړه کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون سړی چې ګناه کوي الله پړه تور داغ پیدا کوي د ګناه د وجې زنګ چې څومره ګناه زیاتوي زنګ زیاتېږي ګناه نو ګناه که ده نه کولی الله به پړه وله مهر نه لګو ده به ګناه نه کوله نو الله به زړه ورله نه تورو نو زړونه زنګ و زنګ زړه او تور زړه ته که هر څومره نصیحتونه وکړې په نصیحت نه سمیږي عبدالرحمن بابا وایي که نه که 1000 نصیحتونه ورته وکړې بې لارې به په لار نشي رحمانه هر څومره نصیحت وکړې زوی روان شي پلار ورته اس قسمه نصیحت کوي هغه راه راسته نه راځي هغه چې تر څو خپل ضد نه پرېښی او خپل انا یې نه پرېښوي او خپل سوچ یې نه پرېښی نه سمېږي هله به یو سړی سمېږي چې هغه خپل ذهن خالي کړي په یو لوښي کې ګنده اوبه پرتې دي رښتیا ووایه که دې کې زمزم اوبه چې هغه پکې ځایږي نه
ګنده اوبه پرتې دي نو که زمزمه چې هغه هم درته پلیتای نه ځایږي دا لوښي کې به دا زمزم دا پاکې اوبه کله ځایږي چې ته ته ګنده اوبه وباسې ګنده اوبه ترې وباسه او صفی که پاکې که بیا زمزم اوبه واچوه پکې عرق ګلاب واچوه خوشبو به هم کوي دقه رنګې زړونو کې چې کومو کې ګن پروت دی ګن هغه ته که ته د شریعت خبره کې او د دین خبره کې هغه به پې بده لګي د شریعت خبره به مغې سره څښا کېږي هغه ته او خرابېږي به به زړه پاکۍ لاول د زړه نه به ګند وباسي هغې نه پس به زړه د ایمان په څه ورته وایي هغه سړی پې سوان ورته وایي د ایمان په سوان به صفا کوي که د ایمان په سوان یې ووایي او صفی کړي بیا ورچو ورته بیا به خبره جوړه شي ذکر د الله به کوي لا اله الا الله دې سره به د زړه زنګ وځي مرګ به ځان ته را یادوي دې سره د زړه زنګ به وځي ان هذه القلوب تسطع کما یسطع الحدید رسول الله مبارک فرمایي زړونه زنګ کېږي لکه اوسپنه چې زنګ کېږي په څه به صفا کېږي جلی څه ده یو ځای کې کثرت ذکر الموت بل ځای کې ذکر الله راځي خدای یادوه مرګ یادوه زړه به صفا کېږي زما وروڼو ډېر عجایبات او چې ابوبکر صدیق له ورغې لا خلک یې نور اغوڼ کړی څوک یې نور اغوڼ کړی او ابوبکر صدیق په مخه ورغې رضی الله تعالی عنه ابو جهل لا راشه کا مرګره خو دې بل سوی وې سوی وې په دومره لږ سات کې بیت المقدس ته تلې ما بیا راغلې ما دومره لږ سات کې مړوي دا خو ولا خبره ده کدو دا خو ولا خبره ده کدی وې په دومره لږ سات کې بیت المقدس نه بر اسمانونو جنتونو ته تلې به منه